بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ثابت په بیان کې الصلاة من اليمان. دا بیا خبره ده چې هاذا باب دا غد او طالبانو الصلاة من اليمان بیا من یا تبعیضی دی یا من سببی دی. هغه خبرم ارزای د تفسیر سوی نو خو بالای ضرورت بنه یا و بس دا تر دې ځای پر درتلاله او قول الله تعالی چې وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم عند البيت. طالبانو دغه آیات شان نزول زموږ اکثر مفسرینو دا ویلي. طالبانو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک مدینه منوره ته ولاړی نو د بیا بیت المقدس المنځ کاوه شپاړس میاشتې. په دا شپاړس میاشتو کې بعضې صحابه مړه شول. وروسته تر دې مخکې قبلې ته واوښتې. نو دوی باره دا ویله ول دغه خلک چې په دغه قبله د بیت المقدس مړه شوه نو آیا د دې لمنځونه به څنګه وي؟ الله جل جلاله ورته ما کان الله نه دی خدای لیغدیع چې ضایع کړي ایمانکم د ایمان ثمرات صلات چې ستاسو صلات څوک ستاسو صلات هغه دغه کې ضایع کړي یعنی هغه لمونځ پر هغه ځای باندې صحیح دی. پام ورته وکړئ تر دې ځایه پر دا درته راورسېده. طالبانو تر ټولو مخکې اوله خبره دا یو ډېره مهمه خبره شیخ الهند کړې ده چې ډېر کارونه داسې په دنیا کې تېر شوي دي چې پر یو چا باندې هغه وه په هغه وخت کې دی مړ شو په هغه وخت کې دی مړ شو چې هغه کارونه بېرته واوښته. خو په ټوله ذخیره د حدیث کې چې وګورې په دوه ځای کې دوی دا سوال کړی په بل ځای کې نه دی. دا ځای به تاسې هېر نه کړئ هېر به هېروي اشتمه سمانه ډېر ځله داسې کارونه وه چې صحابه و هغه کول مړه شوه. وروسته چې دوی مړه شوه هغه کارونه حرام شول. پوښتنه نه ده سوې په ټول ذخیره د حدیثو کې چې د دوی ایمان به څنګه وي د دوی هغه مرګ به څنګه وي. فقط و فقط په څو ځای کې شوی ده په دوه ځای کې شوی ده. هغه دوه ځایه کم دوه ځایه دي هغه یو شراب دی دا تاسې پام ورته وکړئ یو د چا ځای دی هغه د شرابو او یو د دغه لمانځه ځای. یو په شرابو کې چې هغه دوی شراب خوړله په احدو په نور ځای کې شهیدان شو وروسته دوی پوښتنه وکړله ول دا به څنګه وي. دوم یې په دغه تحویل چې د قبلې پوښتنه وکړه چې دا به څنګه وي. دا ولې په دې دوه ځای کې وکړه په نور کې نه وکړه. دا سوال دی د دې سوال د په شیخ الهند په غاړه اخیستی عجبه جواب ورکړی. وایي په دغه دوه ځای کې چې پوښتنه د تخصیص وشو د دې وجې سره دا وایي یو عجبه ځای و. د شرابو په باره کې وار د واره تتخذون منه سکرا و رزقا کریما راغلی و وار د واره خو روا و. لیکن وروسته دا راغلی و چې په دې کې نفع ده او په دې کې اسم دی و اسمهما اکبر من نفیهما. ګورئ وروسته دا راغلی و لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. وروسته دا راغلی و چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. په هغه صورت کې چې وار د واره ما خبرو ته غوږ نیسه چې دغه راغلی وه چې دا په دې کې ګناه هم شته په دې کې فایده هم شته نفع هم شته خو نفع ګناه تر نفع زیاته ده. په دې کې هم اشاره راغلی وه چې دا ارامي شي. سم د مرام شوي نه و
کرینه پر دې راله چې څوک یې آرامېږي. زما خبر د ګورې کرینه پر چا راله، کرینه پر دې راله چې آرامېږي. زما خبر ته ګورې سره د کرینې د حرام دوی اجتناب نه و کړی چې نه وکړي نو د سوال ځای پاتې شو. نو د چا ځای پاتې شو؟ د سوال ځای. دغه ځای ګورې غوږ دوم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلولينك قبلة ترضاها. په قرآن عظیم شان کې الله دا اشاره کړې و چې جانانه ته مخ اسمان ته اړه محبت کړې د مکې مکرمې سره چې خدای پاک ما واره مکې مکرمې ته ژر دې چې تا مخ په خدای پاک واره، ژر دې چې تا مخ په څوک او مخ په ستا مخ په خدای واره. زما په خبره باندې پوه شوات که نه سواسه دا کرینه پر دې موجوده و چې اولې پر دغه سربیره لا دوی بیت المقدس لمونځ وکړي پر مړه سوه نو ته ودرېږه اوس بیا امان اوس بیا لمونځ څنګه. څونه غټه خبره ده، څونه غټه خبره ده. دغه دوه ځایه قراینې موجودې وې نو ځکه دوی او په نورو هر ځای کې چې مخکې دوی یو کار کاوه وروسته هغه کار د دوی تر مرګ وروسته آرام شو په هغه کې کرینه د تبدل نه وه موجوده نو ځکه دوی راولاړ کړه سو شک سوال هم نه دی صادر کړی. څوک یې نه دی صادر کړی سوال و شک و دا شی صادر کړی هم نه څه ویلی. دا د شیخ الدین جواب دی، واجب جواب دی. طالبانو سړی پارڅه کړل دا غواړو ته د سما او تا به نن مقابله سره کوو چې پر دنیا باندې اردو کتاب دی 15 منټه وخت به موږ ته راکوي دته 10 منټه ورکوي ما ته 15 منټه باره به دلته وایي دلته بیا باره وایي نو سر تر پر یو شی لا بل نو ټول نام البارد ونه په دې خبره پوه شوات که نه شوات په دې دغه الفاظ واوري په دې خو سر خلاص که نه خلاص. دا اول ځای دی، دا اوله خبر د طالبانو ګون چې خدای په دې خبره باندې مسر خلاص شي. زه نن په دې کې